پاکستان یو ځل بیا د افغانستان په ځینو سیمو کې مرګوني هوایي بریدونه ترسره کړي دي. دلته د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ کې خلک او ژغورونکي هڅه کوي چې قربانیان د ویجاړ شوي کورونو له لاندې راوباسي. دغه بریدونه چې د شپې په مهال د ننګرهار او پکتیکا په کلیو کې ترسره سول، لسګونه کسان یې ووژل چې پکښې ښځې او ماشومان هم شامل دي. یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ویلي چې په یوه استوګنیز کور د بم د لګېدو له امله 18 کسان وژل سوي چې 12 تنه یې ماشومان وو. ځینې ژوندي پاتې سوي کسان وایي برید د شپې په نیمایي کې هغه مهال وسو چې د کورنۍ غړي ټول د کور دننه ول. د قربانیانو د کورنۍ یوه غړي وویل چې د دوی د 22 کسیزې کورنۍ څخه یوازې 4 تنه ژوندي پاتې دي او یو شمېر میلمانه هم ټپیان سوي دي. هر څه بم راغی، بم وکړ چې شو بم راغی، هر څه رانه دغه کړل. کوټې ټولې وغورځولې، هغې کې مې ورندار او بچي ټول پراته دي، کې مې پلار و، لورګانې او زامن مې ورسره ټول لاړل. کور کې موږ 4 کسان لکه زخمي ژوندي پاتې وو، نور ټول لاړ. یو میلمانه راکړه هغه هم بچ وله، هم زخمي ده. نو ټول کور تباه وباه شو. دوم نه پوهېږم، 2 نفره دي او 4 پکې پاتې دي. د چاودنې د غږ له اورېدو وروسته د سیمې اوسیدونکي ویجاړ سوي کور ته ورسېدل، خو هر څه له خاورو سره برابر سوي وو. دلته چې دا ډېر یو غریب خلکو، غریب کار خلک دي، د کلي ولس خلک دي، زمونږ خپل ګاونډیان دي، کلیوال هم دي. نو کله چې بمبار دوی باندې وشو، موږ چې کله هغه شو یو ورور پکې سره ژوندی پاتې و، هغې چې چغې کړلې چې هله یې ځان راورسوي، اعلانونه مو کړل چې هله یې څنګه چل دی چې راورسېدو. ټول ځایونه خاورو سره خاورې شوي دي، اوس هم خلک ورلاندې دي او خلک چې دی هڅه کوي چې راویباسو. جسدونه هم چې دی بعضې په لاس راغلي دي او بعضې په لاس نه دي راغلي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د امني قومندانۍ ویاند وایي چې د پاکستان بریدونو د خوږیاڼي، غنیخیل او بهسود سیمې په نښه کړي دي او د جسدونو د راویستلو لړۍ لا هم روانه ده. نن شپه 12 بجې د پاکستاني جیټ الوتکو له لورې په خوږیاڼو، غنیخیلو او بهسود ولسوالۍ په مرکزاتو کې بمباري وسوله چې ټول عوام وګړي پکې دلته شهیدان سول. اوس د شهاب الدین په دغه کور کې چې 23 نفره پکې تر خاورو لاندې وو، 15 نفره مجاهدینو راویستل او هغه ټپیان دي او نور تر خاورو لاندې دي. مجاهدین هڅه کوي دغه شهیدان راوباسي. د پاکستان حکومت وایي چې د افغانستان له پولې سره نږدې 7 هدفونه په نښه کړي دي. اسلام آباد ادعا کوي چې د عملیات د تحریک طالبان پاکستان له جنګیالیو او د داعش اړوند څانګو پر ضد ترسره کړي او وایي چې دا په پاکستان کې د وروستیو ځانمرګو بریدونو په غبرګون کې ترسره سوي دي. خو طالبان دغه بریدونه د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه بولي او پاکستان تورنوي چې غواړي خپل داخلي امنیتي کمزورۍ په داسې بریدونو سره پټې کړي.